काले पैदा शो मैंने जमा स्टार की लिखलू चिनन बटे देवले खुशखबरी मिलावीगी काले को पैदा शो को दे कम जायो दा हुआ कि ډیره لوی खुशखबरी دا وې دا د کپړو الماره کې د کپړو لاندې پروتو وای ډوبه شوم اوس مې رایا شو دا خو مې خود ما نه خیر شي هو قسمت بوړه غرق دې کړم یا خوري دا خو زم د هر چا ماره په خپل لاړو لوندوي د قسمت پوړې خو په موږ داسې تور داغونه ګولو چې ټول کلی کې د خندا کو اے خوري ویم جاړه ما او سلامه بلا زما نوم سرخوږی دا تاسو به نه کوم دا خبره به وسر سپینوم اړه په کلار کې ما دا ځل کې خېدي د میخ واستنوامه نو بیا به خېدي هر چاته بابا کوي دا ظلم را سره مکوه دا اوس وره وي دا ظلم را سره مکوه دا تا مونږ سره کم ظلم کړی دی چرګه د جوړه لاړه او نوم په د ملک وشو کور کې د کالې پروت ګوره او بدنام دی په مونږ کو زه په خپل کړو پیمانه یم ما معاف کړئ نه ما چېرته غل نیولی او نه تاسو چېرته غلا کړې او به په ډانګ نه بیلیږي خو بیا هم درنه زموږ ډېرې ګیلې دي ډېر پهې باقي روزګار نه به اوس په تیتي په خوله کېږو او نه به په کړي مروړېږو 15 لکه روپۍ به د کم ځای نه را پیدا کوو کې ګوره خانیه د یتیم اوښ کې خپله مور شئ لا چې خپل کور ته خپل مور او پلار سره سلا وکئ چې ګرانو درته اسانه کي ګوره بچې زه تاله دا 15 لکه روپۍ د کمې کمه د کمې مونږ سره خو په کور کې یو دغه د ګیدړ چرمن ده دا خو 1500 روپۍ هم نه کوي بس ټیک ته وایم ما ته هېڅ پته نشته ما له به دا پیسې را پیدا کوئ که یو سترګه مو جاړي او که بله خاندي زه به دوبۍ ته ځم او خامخا به ځم دا زما ضد دی ځکه چې زه د کور نه د دوبۍ په صحرا باندې خوشحاله یم ځان پوه کوئ ګورئ وای په دې نه پوهېږم چې دا را روان الیکشن به زه څنګه ګټم وې تا ته خو ګرانه ده خو موږ به خپل کوشش کوو که نه ځکه به خپل کوشش به کوو خو بیا هم ګرانه ده چې وګټې اصل کې زما نوم ډاډه ګل تښتېدلی دغه دی ما په هره پیښه کې ښه په نره تېښته کړې ده دا خو به منې که نه نو دغه ډاډه ګله که دی مني که نه مني که نه زه خو یې منم ته تېښتوي که نه تېښته کوې د دې ځناورو ووټونه نشته ګینې د افریقې ټیمبکټو او د چانګامانګه ځانګړي دي د دې ټول ځناور د ما یاران دي او به مې دله راوستي وو مجال شته که چا د نه یو ووټ هم اخیستی وې زه خو ویم که نه عوامو په زړه کې ځای جوړ کړه عوامو په زړه کې ځای جوړ کړه که نه الیکشن به پخپله وګټې ښه خو د عوامو په زړه کې به دا ځای څنګه جوړېږي څومره سیمټ سریه او خښته به پې لګي وې دوکه شوه که نه وښیې که نه وښیې که نه سیمټ او خښته او سریه دی که څه کار دی د خدای نه بخته یو چای وګېسته وو ګاډي وشوه که نه دا کار دی که نه دا خلک چې څوک زړونه یې ګټي که نه نو د عوامو خدمت کوي که نه زړونه په خپله وګټي د خیره سره ستاسې مطلب دی وې اوس د خلکو حجرې جارو کول شروع کړم هی غبنجانه انډر میټریک بی اے پاسه د خپل فایدې په کارونو باندې څونه ښه پوهېږي او چې د عوامو د مطلب خبره راشي نو هلته ته تر اوسه پوه نه شوې ښه نو بس ټیک دی وې زه تاسو سره وعده کوم چې نن نه پس به که خیري زه د عوامو خدمت کوم الا عوامو کې مونږ هم راځو مبارک شه مبارک دې شه زه خو یم بس ما د افتتام زمونږ نو کپړی شه که نه وایه خدمت دې وایه وې نو خدمت دې الله مه ساته که نه بچه صاحب زموږ مهرباني وکړه چې یو 10 لکه روپۍ راځي اوس یې خوند وکړو وایي دیده که نادیده وشو نو نوم یې پرې ناروا کېښوده د 10 لکو دا خدمت خو سم ناکامي افت دی وې ډېره ښه خبره ده اوږه صاحب چېرته هم چې
بلا وي نو زمونږ په شا وي وته غرچی ته تباشي خان اعظم ته د افریقي په ځنګلو کې د اتیانو منځ کې گیر شي خان اعظم چې چټنی لره جوړې کی دا د ویزو دا بلا چې کوم دی دا کوم ستاده دي شانه رابرچیره شوی دی وې دا څه وې دا دغه کنه د خان اعظم ملګری کنه نو دا د ویزو فساد هغه جوړ کړی کنه خان جی دا څوک دی ستا ملګری چې موږ له دومره نقصان او تاوان راکوي صاحب نوم یې ګوګو دی او د دوبۍ نه راغلی دی اعتباري بنده خو دی که نه و صاحب ډېر زیات اعتباري دی دومره اعتباري دی بګیلي مړز نه هم زیات اعتباري دی نو بس ټیک دی وړې دا ګوګو ما سره میلاو که چې د ویزو دا خبره ورسره خلاصه کړو وایي بس بیا خو دې مبارک یم مبارک دي چې کار وي ډېر خوب دا دلته ناسته ده ای جنې ته دلته ناستې او زه په ګرځېدو په ټول کور کې ستړی شوم خیر خو دی که نه موري نه ته ماته دې ووایه چې ته په دې رساله کې څه ګوري موري ما پکې د کالو ډیزاینونه کته چې درپدر خان لالا ته ویل چې ما له دوبۍ نه راغله ښایسته ښایسته کالي راوړي ښایسته کالي راوړي درپدر خان خو لا پخپله د دوبۍ له تلو خوبونه ویني او تا بیا د کالو ډیزاینونه هم خوښ کړل دا خبره پرېږده ما بېګا خوب لیدلی دی چې درپدر خان لالا دوبۍ ته تللی دی او ما له ښایسته ښایسته جوړې او کالي راوړي دي ای جنې څو ځل مې درته ویلي څو ځل مې درته ویلي دي چې په دې خور خوله باندې دا سربي خبرې مه کوه په سر مې درته بیا دړ کېږي دا خبره هم پرېږده وایي چې سل خویونه نور وي او یو یې د مور وي دا رښتیا دی موري ای ته ما مړې دا په تاسو شو ته اوس ما له جواب راکړې خپلې مور له جواب ورکړې ویم سمه شه سمه خو تا ته هم ګناه نشته د پلار لوري چې په خېټه بیماري شي نو اسمان په کاڼو اولي ستا هغه مثال دی ونیسه دا چېرته ځای که وایي دا مور مې پسې غوسه شوه زما نوم ګوګو دی او ما ټول عمر عقل سره ډزې کړي دي خبردار زما وړاندې پورې د ډزو نوم وانه کړي چې د عقل بدله دومره ډزې ولم چې د ګوګو نه به درنه ګوګوشتک جوړ کړم یا الله خیر ما ویل چې زه یم تی خو زما نوم تیز دی ګوګو وروره ته خپله د خیره سره د دوبۍ نه دا تښتېدلې او زموږ ځوانان ورته هستی په دې سیاسي ګیم دې پوه نه شم وې زه هم ویلا که په توت او بیله باندې پوهېږم که نه خو دا ټول فساد چې کم دی که نه د ده لاسه زموږ کور کې جوړ دی غونجان خوراکي صاحب څه به درته وایم ویزې مې روړې دي چې روپۍ پې نغدې کړم روپۍ ټیک ده 2 روڼه او 3 حساب دا راته ووایه چې دوی به کله پورې لاړ شي سبا یې پاسپورټونه تیار کړئ چې په دې والې دوبۍ ته واړو درشه چې ویره سوم نو پاسپورټونه خو د خیره سره د دواړو تیار دي نو د خیره سره بیا خبره خو جوړه ده خان اعظمه موږ ګورې ګوګو نه پېژنو د خو عقل سره ډزې کړي دي خو تا خو ورسره نه دي کړي که نه نه صاحب خدای دې نه کړي زه خو په دې خبره پوهېږم چې باغ د باغوان دی او جرنده د جرنده ګړي بیا خبره د خیر سره ختمه ده که نه خبره ختمه ده که نه داسې کار وکړه پیسې ورکوه چې ودانګل او درپدر که ښایي دوبۍ له بوځي وایي یو خبره زم کوم ما دا وی که نه چې د دوه به سره ښي که دغه دریم ترمنځ نه دا دریم ډېر ورکوټې دي که ستاسو خوښه وي نو پوکې به ورکړم د دې نه بېله روک کړم زه په دې خبره پوهېږم چې پیشو میاو میاو کوي نو غوښې ویني او په دې خبره هم ورسېږم چې ګوګو صاحب د خان اعظم صاحب ملګری دی هلکه خان اعظم یا ته د ادبي ماما ذمواري اخلي بالکل صاحب بالکل چې د یار یاري دې مطلب وي نو عیبونه بیا نه ګورې دې له ښه ده ګوګو صاحب دا 15 لکه روپۍ دي دا کېده او درپدر خان او ودانګل زر تر زره دوبۍ ته ورسوه نو نور حساب به بیا کوو بېغمه شه غمرجان خوراکي صاحب زما نوم ګوګو دی ما ویل چې صرف ما عقل سره ډزې کړي دي دلته خو شکر دی هر سړی عقل سره دومره ډزېدلی دی ټول مې ورپسې ختم کړی دی سیدي وي ته یو ځل بیا ووایه میاو ویې پېژندې د خوشحالۍ نه زه زمونږ وحې ټوپونه
وږمو غمونه دوبۍ ته مونږ روان یو وږمو غمونه دوبۍ ته مونږ روان یو یا لکانو خیر شه دا شور هم ولې جوړ کړی دی مترور بیبي مبارک مې شه کنه د خیره سره دوبۍ ته روان یم او زما دې مبارک شي ځکه چې زم روان یم زما دې مبارک شي زم شوتل غنم پسې سپوږمۍ ته روان یم بیبي دوی جوړې په ویښه خوب ولیدو چندخ د لوټې سر ته وختو نو ویلې دا غر خو دومره دنګ نه دی مه خانده خاندې څه ته چندخې تا ته ووي او غرې ما ته ووي روکې ته د دې شکل ته وګوره که نه چندخې تا ته ووي او غر زه یم بیبي دوی خو دې خبرې نه د چندخو ټول جوړ کو یو پکې یو خوا ټوپ کوي او بل پکې بل خوا ټوپ کوي د خیره سره مې افلاطون بچي هوښیار شو خو زه یم بیبي ته ګوره چې زما د شوتل غنم دا تجربه کامیابه شي که نه نو ماله به ټیک عسکری واډ راکوي او د لکلې ورکه عسکري واټ خو فلمي خلکو له ورکوي بس غم یې مه کوې د ده دا شوتل غنم هم د فلم نه کم نه دي او که نه ویم کله پکې په سپوږمۍ کې شوټینګ کوي کله په پټو کې او کله په کوټو کې یا لکانو خپلو کورونو ته ځې چړچڼۍ ملا د خبرو شوې چنچڼۍ چنچڼو زه یې که نه چېرته زما شوتل غنم ونه خورئ ودانګل اشنا زه خو یم لاړ بشو د زرو قدر په زرګر وي او که نه در په درخان ویم د خیره سره چې دوبۍ ته څنګه لاړ شو که نه نو بیا به کالدای او شپې به نوري بیا به د خیره سره دوی سره خبرې کوه که خیري وایه ورسره که خیري د چوارۍ نه چا تپوس وکړه ته ولې شرمېږې نو هغې وي د خپل سیال نه اوس دوی له سمه خبره وکړه ما ته هم دا دواړه چوارې ښکاري خو یو لږه اوچه چواره ده او بله لږه غټه چواره ده ویم ځکه نه روکې ځکه نه که دې باقي راته هارونه اچوي ګولونه راته اچوي ځه چلو میو پش په مخامخه یو دوه درې څلور پنځه ونیسه داسې ایله بېله 500 روپۍ دا خو لسه لکه چرچړې غوښه او هغه هم نیمه برخه خوښه دې نه ده چې دا ټولې دله درکمه او زه یو ځل بیا اکر سره ډزې وکړم ګوګو خانه او په ما ګرانه او زما برخه ماله راکړه ښه ده ته وګوره دې ملا په تمه ناست دی ویله مړه ته ونیسه ورکوله مهرباني په دې به زه خپل شوتل غنم له سره راوړم ښه ګوګو په ما خو لږ نور هم راوساسه که نه والله یو روپۍ هم بله درنه کړم پوه شوې که نه خوله یې د سوي ده او شخونده اوښ به دا ویزې به د خیره کله راوړي هو افلاطونه یو ځل چې لاړ شم که نه نو بیا په ډېره ګرانه به راځم ګوشتو دا ته څه وې هو زما مطلب دا دی چې بیا به ویزې ساته نور وړم که نه ګوګو چېرته غرق مې نه کې ما خو اورېدلې چې پټي د پولو شاړېږي او بدي د یاره ولاړېږي یا خانه زما و زما نیازبینه خانه زما مه یېرېږه دا دې لاړم او دا دې بیا راغلم او دا دې بیا لاړم ولې چې زما نوم ګوګو دی او ما ټول عمر عقل سره ډزې کړي دي پوه شوئ دا دې لاړم زه ورده وایي جینې یو دې دا تندی ډېر ښایسته دی اولاد یې په 12 بجو کړي خیر دی بابا جانه مور مې ما پسې خفه ده ښه ولې ته ټیمبکټو ځنګل ته د زمرو ښکار له روانې سه یا سړیه زموږ هم دغه یو زوی دی او هغه هم چې کوم دی خوارې مزدورۍ پسې بل ملک ته لیږي نو مه کوه که نه مورې مه کوه که نه زه هسې هم د کور نه د دوبۍ په صحرا باندې خوشحاله وا دې اورېده دلته په دې ملک کې د لاسې زمونږ کم لاس تور شوی چې دی به دوبۍ ته لاړ شي او توره به وکړي مونږ له ویمه بابا جانه داسې مه وایه که نه ویمه زما د ستا په تېښته باندې قسم وي که نه چې څنګه دوبۍ ته لاړ شم انشاءالله تعالی به ښه ښایسته انګریزي ټوپک رالېږم او د دې زنګین ټوپک نه به دې خلاصوم د خیره څه دې ووې خبردار دې ټوپک ته زنګین ونه وی ګورې ما چې په ده باندې کلم ډس کړی دی د خلکو د غوږونو پردې مې پې شلولي دي توبه توبه
ما خو په خپل عمر کې د دې ټوپک ډز نه دی اورېدلی. نو مورې شکرونو باسه شکرانې ورکه که نه تر اوسه دې د غوږونو دا پردې ګوره سلامتې نه دي. ته جوړ د ډاکټر چارارک لفجوي د کسی نه نه خبره پیژنې خو یې که نه؟ آو پیژنم یې د سرخوږي خاوند یادې که نه؟ او مغه درته یادوم د ده په دې غوږ کې ما یو ډز کړی دی یو هغه چې کوڼ دی لا تر ننه کوڼ دی. ما خو اورېدلي چې دا غوږونه خراب شوي او هغه خپل علاج په خپله کړی و که نه نو بس کوڼ شو. دروغجن دی مړي هغه زما د کارنامې د پټولو دپاره دا کیسه مشهوره کړې ده. یا سړیه ورک دې ښکار شه او ورک یې دا د ښکار کیسې شه. دا زه پسو او دا تا پسه کړم ما نه د زویه تک غم هیر کو. یره زلوبې واقعي چې زلوبې ول په ول تو کړې را تو کړي والله په بالله په دې ټول عمر کې زه په تا باندې پوه نه شوم. نو په ما به ته هله پوه شي چې دا د ښکار کیسې پرېږدي. نو اول خو دې مینتونه کول چې غبنجان لاله راورشه چې زما دې زوی له دوبۍ ویزه وکړي چې دې دوبۍ ته لاړ شي. اسمان ته منجیله مه وهه ته د یو مور د زړه نه خو خبرې که نه. بس ټیک ده زه به د دې مور دې زړه ته وګورم که نه ور به شم غبنجان ته به ووایم چې دا ویزه کینسل کړه. یا سړیه پام ګورې لیونی شوي څو. ویما بابا جانه پام ګورې داسې ظلمونه کي. نو بس بیا به زما یو شرط منئ. څه شرط؟ زه به د دې بدماش ګیدړ دا کیسه یو ځل بیا کوم. غرق شو. یا سړیه یو ویما او بله رایادېږي. مور دې وایي څه راغورځېږي څه راغورځېږي چت راغورځېږي د خدای خاطر یې کته وکړه چې چت ونه غورځېږي بچې چت راغورځېږي. راغورځېږي نه رایادېږي. تا هر وخت زما په دې غبنجان لالا پسې خبرې کوې که نه تا ته پته شته هغه زما زوی د خیر سره د دوبۍ بندوبست وکړو ویزه یې وله واخېسته. د څه شي جایزه یې واخېسته خیر خو دی د څه جایزه یې دي؟ جایزه نه ویزه. د ماما دې ویزه ده ما درته رایي چې علاج وله وکړم ټیک ټاک به خیري ګړندی به ګرځي. یاره خو ویم بابا خوبونه مې رښتیا شو خوبونه. او ټوپونه ته خو تکړه چې ټوپونه وه ټوپونه به وایي یو ورځ به یې لاس او خپه ماته یاو. لالا مې د خیره سره په روزګار شو. بېروزګار شو بېروزګاره خو دی ټک کار نه کوي تیار خو ټک کار نه کوي. ویم روزګار سره د دشمني او ځان پوه کوي. ودرېږه داجي چې تا ته په غوږونو کې مشین ولګوم. وی دا قسم مړی خو دلته دی خدای پاکه دا دی خو ته راشې ایټم بم راته په غوږ کې فکس کې. داجي لالا مې د خیره سره دوبۍ ته روان دی. دوبۍ ته د دې شکل ته وګوره دوبۍ ته وګوره من په پردي نصیب به دوبۍ ته رسي په خپل نصیب خو پیمان که شاډن ته مو رسي. ماړه لږې سمې خبرې کوه په خوشحالۍ کې د غمونو پیوندونه مه لګوه او بیا تا اورېدلي نه دي چې کاږه بارونه خدای سموي. خو ته یې کوې که نه سرخوږی په سر دې راله درک وکړه دومره خبرې کوې که نه چې تر کومه تا د خبرو ټمبم زما په غوږونو کې نه خلاص کړې نو په کلار نه کېدې په کلاره کښېنه مړې. غلي شه مړه یو خو زما زوی روان دی دوبۍ ته الټه ته ما ته سپږې سپورې وې بیا مې سم شمانه ګڼې خبه نه یي. ګنې خبره کوو څه دي څه به وکړې څه دي؟ مورو داجي بس کې که نه دا جنګونه پرېږدې. او که نه ځان هسې بار روان یم نو په جنګونو خو مې مه رخصتوې که نه یاره. او رښتیا وي کنه دا ظلم به نه کوو بچو سره کنه بچو سره ظلم نه کوو. وا قسمت پوړی دا دوا کوه چې خدای مې نصیب ښه کړي هلته دا اوبه وڅښه چې غوسه دې سړه شي. ویمه غبنجانه ته ماله د یوې خبرې جواب راکړه چې دوبۍ ته به د زلوبۍ او سرخوږۍ زامن ځي او 10 لکه روپۍ ورپسې زما د کوره ځي. ټول کارونه ازلي وي نه په زور نه په زارۍ وي هسې ورته خدای زبان نه کړم وې. نو داسې ولې نه وې چې کور مې دې تالا شي خو بول مې دې بالا شي. ته ولې نه پوهېږې وې در په درخان او ودانګل څوک دي وې خو یو ستا وراره دی او بل زما خدای دی. دا د دې خپلولۍ دا ټیکه صرف موږ چېرته کړې ده چې چېرته هم د دې ښه بده وي نو موږ پسې به رامنډي کي. په دې هم شکر نه وباسې چې خدای دله رس درکړې ده وې ځکه هغوی زموږ څومره عزت کوي وې. په داسې عزت دې اور پورې شي ستا یاد نه شي هغه تبا مړې خور دې روانې سر مات کړو وایي مورې که نه اوس مې هم سر خوږېږي. ته دا خبرې پرېږده وې شوی کار دی غبنجان خوراکین د مطلق بیې پاس هسې هم چا سره ښه کارونه نه دي کړي ښه اوې خپلوان به مې دا ښېګړې ګورې نه یې دی. اوس خو به ځان له زړه ښه کوو
هغه تا نه دي اورېدلې چې کمبخت سړی په پردي خیرات مشر وي دې لوی پیغور را راکوې هو دا زړه مې وایي چې ډېر څه درته ووایم خو هېڅ درته نشم ویلی ځکه چې زه خبر یم چې یو درته وایم نو دوه به درنه اورم ښه به دا وي چې چپ شم ملامت ہے ځکه څه نشي ویلی دا خلک څه کوي او ته څه کوې ټول عالم غنم کري او زما لالي اوربشي لالي ستړې مشي یا پاکه ربه دا سړي دې په ښځو باندې دومره کمزوري ولې پیدا کړي دي بارم د بریدو نه وینې ساتي او په کور کې رانه داسې ګیدړ جوړ شي چې د پټېدو ځای هم نه میلاویږي وې غرق شو تباه شو برباد شو چرته چې بلاوي زما په شاوي دا وړې نو غر کېږي ونه ظالم حسن د بلیاګانو صندوق دی دی سره خو چې رامنډه کي نو یو نه یو بلیا به در پسي ولې خانه زما څه چل دی وې خانجي ګوګو سره د روپو تښتېدو دا څه وې ته د دې خبرې په مطلب پوهېږي دا خو داسې شوه لکه چې شوریا یې ګوټ کړه او کنډول یې مات کړه خانجي زما په خپله خو مازغه کار نه کوي دا څه وشو خانه دما نوم غبندیان خوراکین د مترک بیې پاس دی ګورې دا چې تاسې زده کړي دي که نه دا ما پخوا لوستي دي یا الله ته خیر کړي پیچونو ستا خبره کو دا میخونه ستن اتوام بیخونه ستن اتوامه زه بېګناه یم صاحب زه بېګناه یم واره هر ګناهګار همدا وایي چې زه بېګناه یم خو ګورې دا چې معمولي خبرې نه ده خان اعظمه دا د 15 لکو روپو خبره ده ځان پوه کا ستا څه خیال دی چې په دې پیښه کې به ته داسې په اسانه باندې تېښته وکړي په دې پیښه کې ستا د تېښتې چانس نشته تا خدای غر کا تا خدای برباد کا ما ته څه پته وه چې ته به داسې کې تا ته ښه پته وه تا ته ښه پته وه مونږ نه دغه مه جوړه راکړه مه کنه یا الله ته خیر پردګاره ښه پوره ډکه ده ښه دا میخي نستلی بچې دا ته میخو ته وامه او که تا به درته وویله که نه نو ګوره نور دې پیچونې کړو زما خبره کوه زما خبره خبره وره کنه زما نوم غبنجان خوراکین د مترک بیې پاس دی ګورې او تا ته خو پته ده چې زه باز یم بېګودره نه ګډېږم ښه بس پولیس راغواړم نور به د هغوی په خپله ژبه کې پوه کړي ما ته پته بچه ته پکې شریک یې ځان لري که ټول یې مه وکړه مونږ پکې راځو سبا خبره کوږ ستن د لوامه میرغضبه و میرغضبه زر تر زر زما حجرې ته ځان رارسووې او شابه ایمرجنسي ده وې موري غرق شومه تباه شوم موري ګوګوشتوم لاړو ویزیم لاړې موري زما د دوبۍ خوبونه او د ښایسته ژوند ارمانونه خاورې شو یزویه چې پوټې هم خفه نه شي ستا لپاره هم دغه کلی وطن دوبی دی خوارې مزدورۍ ته لږه ملا وتړه وای موري په پرهرونو راله مالګې ولې دوړې موري تا ته خو پته ده که نه چې زه د کور نه د دوبۍ په صحرا باندې خوشحاله یم یزویه ستا په شان داسې ډېر دوبۍ ته تللي دي او بیا په سرو سترګو په ژړا باندې واپس دې وطن ته راغلي دي وای موري نو ستا د خبرو نه خو ماته داسې معلومیږي موري که نه چې دا ګوګوشتو خپله نه دی تلي ستا په وینا باندې تللی دی او تا غیب کړی دی ورک دې ګوګوشو شه ورک یې نوم شه زه خو ستا دپاره جاړمه یزویه اسمان ته منجیله مه وه وای موري زما د دوبۍ دا خیالونه او زما خوبونه دا خاورې ریشو موري ما ته خو دا یو عظیم چال ښکاري موري زما د مستقبل دا خوبونه خاورې ریشو موري ګوګوشتو چاوویشتو په خپله نه دی تللی دې چا استولې خانجي دا څه وشو
دا څه چې وشو ستا د لاسه وشو او دا څه چې کېږي که نه دا زما د لاسه کېږي. خانجي زما له ټول عمر خدمت کې مره سر مه هېروه په دومره معمولي ګناه باندې ماته زما له ټول عمر افغان مه خرابوه صاحب مه خرابوه. ګوره خان اعظمه اعتبار جوړېږي په کلونو او ماتېږي په سکندونو کې. ګوره خان اعظمه خفه کېږه مه په ژوند کې تاڼې ته یو ځل نیم تک ښه وي بنده پکې د ډېر څه نه خبر شي او په ډېر څه پوه شي. بلکل زړه ښکته پورته نه کړې ګورې ښه دا لږ قانوني ضرورتونه پوره کول دي چې اخر ګوګو چرته لاړو. دا خو ماته پته ده چې سیاسي خلک وایي څه او کوي څه خو زه بېګناه صاحب زه بېګناه. ګوره خان اعظمه زما نوم غبندیان خوراکي یم د مټرک بي اې پاس دی ګورې دا یاد ساته چې سازې نو سپین بازي. صاحب ستا دې په خپله جیني ډګري قسم چې ما معاف کړه زه بېګناه یم. دومره غټ قسم خانجي ستاسو د په دروغو وعدو قسم چې کوم تاسو عوام سره کړي او پوره کړی نه دي. ګوره خان اعظمه ما ته د داسې څیزونو قسم څه له راکوې وې چې د کومو وجو ما تېر الکشن بایللی و. تا ته خو پته ده چې ما د خپل وزارت دوران کې عوامي فنډونه داسې خوړلي وو څنګه چې چیلې د بیرو پاڼې خوري وې. او عوامو کې چې هغه نیتباره شوي دي نو لا تر اوسه نیتباره دي. بلکل زه عوام کې نااعتباره یم ځکه بیا راله ووټ رانه که تا ځان ما ته بې اعتباره کړی دی ځکه دې اوس د میرغضب میلمه کوم. یا خدایا دا څه کېږي روپۍ ګوګو یوړې او د تاڼې صاحب نه زه کومه. ګوره خان اعظمه که غل نه د غل ملګری خو یې که نه د خیره وړاندې شه نورې خبرې به د خیره په تاڼه کې کوو راځه ګلونو. خانجي ما معاف کړه زه بېګناه ما دی نه بچ کړه. ګوره خان اعظمه ګوره جاړه مخه د اوس دومره درپسې راغلي دي تش لاس خو یې نشم لیږلی که نه. دی هلکو دا امانت هم زر تر زره تاڼې ته ورسوئ. روشتې که لکه خانجي روشتې که خانجي او څومره دی وزن دی سړی دی هسې چیټ کیټ دی ځه لکه. وای خدای دا څو شو د خوشحالۍ خندا په مخ نه ورغلی چې د غم زیرې راباندو شو. ما هم ډېر خوبونه لیدلي وو چې در پدرخان لالا به مې د دوبۍ نه ښه ډېر کالي او جوړې راوړي خو هغه ټول ارمانونه مې لکه چې نیمګړي پاتې شو. بیبي ویم تش لاس مې دشمن دی ګنې نو والله چې دا ګوګو مې ته وجلې وي. دا ګوګو چېرته ورک شوي دي؟ ماته څه پته ده خو سره د 5 لکو روپو غیب دی که نه. وی کرمیا غم نو غم دی روړو. بیبي زه څه وکړمه زه خو خپله بېوزګاره تنګ شوی یم خو دلته خو نوکري د مرغۍ پی دي ما خو یې دوبۍ ته به لاړ شمه نو د روزګار دا تنده به مې ماته شي. لالا بس اوس دې دا زړه صبر کا ګرانه ده که دا وړی شړی شي. یا بچیا لکه د ښځو په شان دې په کور کې ته څه ته ناست یې وشو دا غل را پیدا کا چې هغه په غلا کولو باندې نه شرمېږي نو تی په رانیوو ولې شرمېږي. ټیک ته بیبي زم ګرځم ورپسې خو خای نصیبه بېکاري د بدبختۍ زانګو ده او پته نشته چې موږ به تر څو په دې زانګو کې زانګو. پلار دې پکې 10 کاله زنګلي تم پکې زانګه تاسو ټول هم یو خلک یې په تاسو بل رنګ نه خېږي. ځه روشه ټیک ته ورځم. دغه وکړه که دغه نظامات یې جی ډاکټر صاحب نو مړه تا کې نظامات یې څه چې اچته باندې داره شي دغه د کدیات چې هغه دانې نو دانې هغه ګډه بیماره وه که نه نابره ورځې ګډې له دوی وړې وه نو خدای څخه ګډې خو بیا ښه شوي تا ته پیسې راوړي ورغلی. ډاکټر صاحب ورغلی وم په هغه رانه پټ شو. اینې دغه حل دی که نه پخو کې چې سړی پټ شي نو بیا بس ښایي که نه دغه د ګډه بیا ښه شوي که نه ځکه پټ شو پیسې نه یې راوړي دا مړه ښه دی ښه دی خدای پاک به بیا دې کلینیک ته راولي داسې ستن مو له دا تلوام که نه چې دی به یاد ساتي بلکل به یې دله بدازمه کړم یاد سات او د عقل نه به یې دله خلاص کړم که ښه دي که دی خدای راوستو لږې پیسې مې پکار وي. وی خسته لږې پیسې پکار دي او زما ډېرې پیسې پکار دي چې څومره پیسې سړی که نه دلته کښېنه په دا میز باندې او زه په مخه دې ښه خو یو خبره ده بیا به یې غواړې نه کوم چې وای وای ډاکټر صاحب مړ شوم الله وای مړ شوم وای مړ شوم 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 دغه دی سم دغه دی مړ شوم دلته سم ده سمې نو دغه دی دغه دی سمې نو سمې نو الله به خیر کړي. ډاکټر صاحب
زما نوم ګوګو دی او ما ټول عمر د عقل سره داسې کړي دي. ډاکټر صاحب ما څه خوړي ایله بیله مې 15 کیلو ورته غوښه خوړلې ده او 15 کیلو کبان مې خوړلي دي او 14 مې مړزان خوړلي دي او لا مور نو ما چې ګېډه کې مې درد شو وایي مړ شوم. هلکه ته یې خپونه وتړه. لا خیر ده خیر لا بخیر انسا ته تر ما راورسېدې ته لبلبي راورسېدې غم نه کو اوس به په خپل باندې پوه کړم. نه ویم ښه بچې ډاکټر صاحب ګوره زه په ښه او په کس نه پېژنم بس روان یم او ما ټول عمر عقل سره داسې کړي دي. قرآن کا مونږ په ډزې نه دي چاته کا دا خو مو پېژندو که نه تا نه پېژندلې خبرې څوک دی دا ظالم دی دا زیاتي خور دی خلک به یې دوبۍ ته استولي دوکې لپاره که نه پیسې به یې ترې وهلې ګرکپ دی ډاکټر صاحب تاسو پړه پړه کې زه مرم. نه مې تا به خدای په ګډه باندې ښه کړي. دا مړ ده که ژوندي؟ که دی ژوندی هم نسه پیدا کړی او که مړ شي نسه به وکړي همدا څه ښه دی. با داسې ګډ ورځي نه ژوندی دی او نه مړ دی داسې کار کوه چاته وایي خو څه دې ځینې لرې کوه دا خبرګان شته نه ده په هغې د بیا کې وویه انا صاحب وایي Yep.